اسلام ته په سپکاوي تورنه پاکستاني مساحي کاناډا ته ولاړه. راپورونه وایي چې اسلام ته د سپکاوي په تور محکومه شوې مساحي اسیه بیبي له پاکستان څخه وتلې ده. د هغې مدافع وکیل سیف الملک منلي دي چې اسیه بیبي کاناډا ته تللې ده. پخپله سیف الملک هم له ویرې پاکستان څخه وتلی و. اسیه بیبي د اسلام ته د سپکاوي په تور په 8 کالو بند محکومه شوې وه. په تېر کال د پاکستان سترې محکمې ورته برات ورکړی و. د سترې محکمې له دغې پرېکړې وروسته په پاکستان کې یو شمېر توندلارو ډلو مظاهرې وکړي او د اسیه بیبي د اعدام غوښتنه یې وکړه. د برطانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمي هانت په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا خبره ښه ده چې اسیه بیبي له پاکستان څخه وتلې ده. د اسیه بیبي میړه عاشق مسیح له برطانیا، کاناډا، ایټالیا او امریکا څخه د پناه غوښتنه کړې وه.